دیخوا وګورئ خنزیر ولې دومره پلیت دی؟ خدای په خپل خدایي کې داسې پلیت بل شی نه دی پیدا کړی لکه خنزیر پیدا کړ. یو بزرګ ویلي چې یاره دې خنزیر څه ګناه کړې ده، دا ولې دومره پلیت دی؟ بزرګ نه چې دا پوښتنه وشوه هغه سړی د لاس نه ونیو چې راځه په هندوستان کې دلی کې چې د لاس یې ونیو د خنزیرانو ځای ته یې راوستو چې راوستو وی دلته کېنه او تماشه کوه چې ګوري یو خنزیر او ورسره خنزیره ښځه دا دوه جوړه را روان دي، ښځه او خاوند دي. چې راله نورو خنزیرانو ته چې نورو خنزیرانو ته راله نورو خنزیرانو نران چې د دې یو خنزیر په دې ښځه ور ټوپ کړو او بدفعلي ورسره و. دغه چې د کم ښځه وه دی ورغی او هغه د خپلې ښځې یارې سټل شروع کړه، په ژبه یې سټلو چې خیر دی که زما ښځې سره دې بدفعلي وکړه خو چې تا ته تکلیف وایي په ایمان مونږ کې دا شته که خپلې ښځې د خپله لاسه بوزو خنزیرانو ته یې حواله کوو که نه کوو؟ د خپلې ښځې نه خبر نه یو چې بېګا شپه دې چېرته وه و ښځې د ماښام نه کور ته راغلی دا ته شپې په 10 بجې د آرمي سټېډیم نه څنګه رالې؟ پخې ډمې چېرته ګرځېدې؟ شته که نشته؟ د کوم سړي ښځه چې بربنډه ګرځي لوړی بربنډې ګرځي د ده نه خنزیر ښه دی. نن ستا ټول پاکستان داسې دی که نه دی چې لږ په خېټه موړ دی هغې زنتلا کې ښځه بربنډه کړه؟ دا تاسو چې بورکې ورپسې کړي سپېره یې اوس دله دولت او بنګله او موټر در کومه ته ګوره چې تا به دوڼدوڼی ټولو نه مخکې ځان سره کېنولي. دا ستا ملک دی او دا ستا وطن دی. هر قدم بیرته د خدای نافرمانی کی. پرون فتح مبین مناویده. فتح مبین څه ته ویل که وی په کابل کې طالبانو فتح وکړه، مبارک شه مبارک شه مبارک. په کابل کې طالبانو فتح وکړه د هغې مبارک شه، په پاکستان کې ښځه په مونږ سوره شه نو د دې څه شی شه؟ وایي په ایمان په مونږ باندې د خره غوندې ښځه سوره ده که نه ده؟ فتح مبین دا قوم ورغه فتح مبین مناو. په کابل کې طالبانو فتح وکړه، په کابل کې د 1 کروڑ ځل طالبان فتح وکړي او خدای دې پکې اسلامي نظام جوړ کړي. او پردی کور دی د بل کور دی، ستا د خپل کور سال دی، د خپل وطن دی سال دی. شرمېدل یې لږ د خپل ګریوان کې وګوره، خپل کور کې د ښځه بادشاه کړې ده ورته ناست دی چینګه خوله دې نیولي ورته خاندي او د پردي کور مبارک شه کابل کې فتح مبین شه. داسې قوم او داسې وطن دی خانه د په کنځلو هم ورته ستړی شوم، په جګړو هم ستړی شوم. زه څه وکړم؟ دومره عقل دې قوم کې نه راځي او سوچ ورته نه راځي. واده په پردي کور کې شوی دی او ګډېږي ته دلته واده جوړ کو بیا ګډېږه نو خوند به کوي. کوم سړی چې په خپل واده ګډېږي هغه ګډا ډېر خوند کوي. یو بوډۍ ښځې وه هره ډولکي ته به ګډېده. ښځو ورته ویل دا څه کې؟ ویل خوره چې د ډولکي اواز وراوړو خدای راستي کټینګېدی شمه. ښځه وه زړه په شرمونو شرمېږئ چې دا ملک به په څه شرمي او دا قوم به په څه شرمي. بوډۍ وه پردي ډولکي ته به ګډېده نو ښځ خو بوډۍ ولې ګډېږي خونه دې وره؟ ویل خدای راستي چې د ډولکي اواز واورم نشم ټینګېدی. مونږ هغه زړې ښځې یو هغه ډولکي ته ګډېږي. نو بس هغه آخري خبره دا ده چې یو عاشقو خپله معشوقه په لاس نه ورتله نو چا ورته وی چې څه به کېږي؟ هغه ویل د خدای په لوی کرم به کېږي، په عقل ګرانه ده زما د اشنا مینه. که د خدای مهرباني وشي خو څه به جوړ شي، او که په عقلي پاکستان رای راست راتلل او په صحیح معنو کې پاکستان جوړېدل او سیټ کېدل دا زما د عقل نه بار ده. که تاسو خیال وکړئ دا بعضې بزرګان صاحبان چې دي که نه په خپل هم کوي او مریدان یې په ځان دغه کړي دنیا یې په مخ اخیستي صاحبه، کله سړک په مخ اخیستی، کله جومات په مخ اخیستی. کله عاشق دې ته نه وایي وایي جنوں کا عشق ہے صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد. اوس دا زما د کور خبره نه ده، دا د قرآن خبره ده، دا د خدای خبره ده. خدای چې د خپلو یادولو کیسه چاته کوي نو څه ورته وایي؟ کافها یا عین صاد
ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا. زکریا علیہ السلام قصہ واوره محبوبہ هغه څه چل کړو. اذ نادى ربه نداء خفيا اذ نادى ربه ويقول نداء خفيا. د زکریا علیہ السلام قصه واوره چې الله ته आवाज وکړو خو څنګه وکړو خفیا پټ غوندې غلې غوندې اچا ته پته ونه لګي. څه وی قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. اے اللہ بوڑھا شم کمزور شم مڈو کی میں زاڑ شو لیکن اس توتیت تمہید دی دا دعا دا پارا لیکن ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے خدا ما چکل تا تس دعا کڑی دا رد کڑی دے ندا بلکہ قبول کڑی دے دا دینا مخ کی دے ڈیرے مہربانے کڑی دینا مخ کی دے ڈیرے مہربانے کڑی اسم دیو مہربانی درخواست کو وہ چرا دینے کی قبولی کا سوے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ. اے اللہ زد زان نرستو یریگما چی ما نرستو بددی دین خدمت سو کئی ما نرستو بد دی دین خدمت سو کئی نظما د دین دو وارث د پار یو دعا میں د چ مال یو بچیرا. لیکن خزم بوډای دا او زم انتها د ضعف تر رسیدلې ما نو پاس نواز ورته سره دی आवाज ورته چې یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. اے زکریا علیہ السلام زیر در کو نبشر کا مانا زیر در کوم بغلام اسمه یحیی پیو زوی باندې چې نامه ما کې خو یحیی نامه بیوی او دس زوی در کوم چې په دې نامه مې اډو په خپل خدای کې بل پیغمبر پیدا کړي نه دی. زکریا علیہ السلام و چې یا الله د بوډاو د بوډاینا بزوی څنګه پیدا کی. جبرائیل راغه قال ربک هو علی هین وقد خلقتك من قبل ولم تك شیئا. د بوډاو بوډاینا زوی پیدا کول ما ته آسان دي دینه مې مخکې ته پیدا کړې ستانو مو نشانم چرته نو ستانه زوی پیدا کول ما ته ګران نه دي. نو عزیزانو خبره مې دی پورې وګدا کړه چې اذ نادى ربه نداء خفيا غلې پټ چې څوک در باندې خبر شو بیا ته عاشق نه یې پکې پکې بدن ناړه خورې او چاته به پته نه لګي پکې پکې. نن دنیا کې وګوره اول خو اکثریت د بی دینو دی که دین تراشي بیا په دې غضب اخته څوک په یو رنګ دي څوک په بل رنګ دي. د عرب ملکونو کې زه ډېر ګرځېدلی یو سوچ مې کولو چې دلته دا مذهبي انتشار ولې نشته په یو نتیجه ورسېدم چې کوم ملک کې د ملا په سټ باندې داسې لاس ایښوی شوی دی هغه ملک مذهبي انتشار نه بلکل چې کوم ملک دی ملا آزاد پرېښو زما د په توبې د پاکستان ته ګورئ دا سال پکې جوړ دی که څه وی چې هلکه داسې کې کافر کوي دي ورپسې نو وختي مې چاته وي مال چې داس چل دی چې د دې علاج دا نه دی چې محمد خان صاحب جماعت کې مې یو ځل جمعې مونځ کولو یو عرب را پاسېدو چې عرب را پاسېدو نو هغه چا چې تقریر کولو هلته د 10 بجو نه تقریرونه شروع شي په دې جماعت کې تقریر یې کولو نو هغه عرب ویلې چې یا شیخ فترکني انا اذهب الى مكه وليس معي الزاد والراحله انا اسال من الناس
ليس معي شيء. نا تقریر چې کولو نو هغه داس دا خلک ډېر روب لاندې راوستل ځکه چې دا کوم سړی شور ډېر کوي خلک وایي چې دغه ډېر څه چل دی دا کوم لیډر چې ډېر شور کوي کنه دا دا دې په ورغه په اخبار کې تاسو ګورئ بعضي لیډران دا ګوته دا سوچته کړی موږ ته به دغه جوړ په ورمنډه کړه کله کې پکې سمنا نو هغه مولا ورته وي فتركني انا اسال من الناس ليس معي زاد وراحله انا اذهب الى مكه انا غریب دی ورته وی المسجد البخرج اوس دې دومره نه پوهېږي چې عربي کې دې مولا د عرب ته وایي چې صبر وکړه کېنه یو ساعت که دومره دې اوس نه پوهېږي دې ورته چې المسجد البخرج هغه ورته یا شيء اي شيء المسجد البخرج قلت لك فاتركني انا اسال من الناس وقلت المسجد بيخرج ده بيورتج المسجد بيخرج دي تداوه لکه هغه ورځ مې یو ته وویل چې د آدم علیه السلام دا واقع چې تا ویلې دا کوم کتاب کې د مالې خبره به درته کوم خو عربي کې به زه ورته خبرې کوم زه ورته به عربي کې بحث کوم ویل نه زه خو ما له عربي نه راځي ما ستا له عربي نه راځي زما په خبره به څه ویل نه ما ستا دوا په کار ده یو بل ټکی واورئ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان د بیان په ضمن کې علامه ثناء الله پانی پتی لیکلی دي دغه وجه چې اولادم په مختلف لغتونو باندې پیدا دي او هر 15 میلا 10 میلا چې د خپل ځای د اوسېدو نه بل طرف ته لاړ شي لغت بدل شي هر 15 میلا او دا بالا معنی ده دینه د رامداس گیټ نه دننه نه نوځه بالا معنی کې بسړی ته کېنا چې رامداس نه دننه نوځي الته به وره چې بیٹ صدر تور شي ګورګان چې چرته اوسېږي نو الته به ورته سیټ ډاون د یو کېنه ته کېنا کښېنه چینا بیټ جا بیګنا یو ناست ته د دومره لغتونه او دا د هر چا ژبې اوس میاں والی کې پنجاب کې تاسو ګورئ مونږ نر څه ته وایو تاسو ټول نران یې که نه خدای خبر یې که نه یې خو نر هغې ته وایي چې د ښځې ضد وي میاں والی کې نر خر ته وایي یو دوه سړي په جنګ یو سړی ورته ولاړو چې ورته ولاړو د میاں والی هغه سړی په جنګ نو یو یې راسملولو نو هغه ورته آواز وکړه بل چې واه نر دی پتره نو د میاں والی سړي را منډه کړه او دا بلې د مری ونیو ویل ولې ما خو درته څه نه دي ویلي ویل تا نر دی پتره ما ته ولې وي نر خو زمونږ کلي کې خر ته وایي تا ما ته وایي چې د خر زویه اوس میړه ښځه وایي خاوند ته میړه ورته وایي پاړه چنار ته تاسو لړ شئ میړه سړي ته وایي ما سره لس سړي دي نو هغې به وایي ما سره لس میړه دي لس میړه لس مړونه دي زما ته به وایې چې هلکه دا لس مړونه ته څه ښه دی څه اریان به شي نو هر 15 میله چې د خپل ځای وقونه یو طرف ته لاړ شي لغت بدل شي نو کان آدم یتکلم ب7,000 لغه په 10,000 لغته باندې هغه به خبرې کولې نو عزیزانو عرض مې داو چې آدم علیه السلام زمونږ محبوبو زمونږ پلارو داغه د انلین تاریخ مونږ ته یادول پکار دي دا نه چې دا کتابونو کې نشته کتابونه کې داسې شی به وي چې کتابونو کې نه دا وایي زما په علم کې نشته کتابونو کې هر شی شته اوس یو بل ټکي سوال درنه کوم چې آدم علیه السلام مې چېرته تېره جمعه ویلي وه درته یاد دي ټیک ده اوس دا ټکی زده کوي چې آدم علیه السلام په جنت کې څو ورځې تېرې کړې الله چې ورته وایي چې اسکن انت وزوجک الجنة فکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين نو د په جنت کې څو ورځې په مجلس د علماو بسر زرشي په مجلس کې د نیکانو بسر زرشي کیا کاڼې وي یا لوټه د سارا عالمان ګوره مونږ غوندې نه ځکه چې مونږ په خپله دوه نسپې کینچي کوو مونږ په خپله تباه شو او غرق شو نیکان علما څنګه شاه ولی الله غوندې شاه عبدالعزیز غوندې شیخ الهند مولانا محمود الحسن غوندې شاه انور شاه کشمیری غوندې مولانا حسین احمد مدنی غوندې
مفتی کفایت الله غوندې خاور سر زر کېدل، کاڼي سره زر کېدل، والله دا د سکندونو کار دی. خو کته سړی شوې او سره زر درته خاورې کېږي، ځکه موږ بني آدم نه یو. موږ څه یو؟ که ظاهر مې د سړو دي زه یې سکړما، که ظاهر مې د سړو دي زه یې سکړما، په معنا کې د چارپایو په حساب یم. مونږ وایي په ایمان دا جماعت کې د سپیکر څه دی ټول وایي که نه څه یریږئ، خدای امرک یو ما نه یریږئ، زه څه بلا یم چې تاسو خورم؟ د سپیکر څه دی؟ پاړه پاړه ته چا څه وایي؟ پاړه 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 نه، د سپیکر دے ټول ورځ غپل دی کنه. وای په ایمان چې مونږ کې سپشته کنه، ټول ورځ به بے منشي او بے غرضه او بے فائدې غاپو کنه، غاپ ټول ورځ. او بیا دی اخباراتو خو نن ترو آؤٹ قوم نه سپی جوړ کړی دی. سهار چې وګوري داسې شی پکې چې ټول ورځ ورته ګوري او غپا 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 غپا. نن ټول قوم لګیا دی غاپی چې اخبار کې راغلی چې زرداری و تختې دو زرداری دی خدای سره د خزې و تختې نو غاپ انسلا بی خموزه. نن ټول قوم په دې په غپا دی. دی خو وګورئ مونږ کې سپیشته که نه 99% زمونږ کردار او کرکټر چې دی د سپوت. پیشو وګوره ټوله شپه غلی غلی ګرځېدل، غلی غلی ګرځېدل، غلی غلی ګرځېدل مګو پسې. خو مګی لیدلی نه چې غټ راوی نیسي او لرې بوځي او وی خوري. وای په ایمان مونږ کې ټوله شپه ورځ پیشوګانې شته که نه؟ ټوله ورځ او ټوله شپه په مګو پسې ګرځو که نه ګرځو؟ هاجي پیشوګان د سپي خصلت زمونږ دی، د پیشو خصلت زمونږ دی.